وایه که نه بیا کومه سلسله کې رالی بس زمونږ خو یو دغه د نیا واده دی بس هغه سلسله کې ځو راځو موږ یا نیټه به کله راکړي نو ستا نیا زموږ کره څه کوي هلکه تاسو زه باس نه کوم ښه تا هر وخت په خوله کې سپی تړلی که د پپي سپي چغېږي حاجي صاحب مې راوستی د سره باس وکړه داسې کار دی دله خپلې روپۍ ورکړه چې بیا دا غریب ستا کوڅې له نه راځي دا ولې کړی حاجي صاحب داسې کار دی که نه نو کاکا الله دې ستا ښځې له توفیق ورکړي چې په بیلچه وله دا سر ووي او مکمل یې وله دړې دړې کړي دا جرګماره مو وښیه او دوی مو وښیه پیمان په هسې به وي ولې وځې باته وځه رورا داسې کار دی چې ډیپو چوره نه اخلي سوې نه اخلي شپږم نه اخلي د منډیانو دا حل دی روړه وي په قرضو یې که راکې د یو کال نو راشه زه تا ته وایم چې ما ته صرف لږ شان صبر وکړه چې زه د یو دوه بټۍ مال ما خرڅ کړو بس د 2 ټریپو پیسې ستا را دړو تا ته به میلاو شي ظالمه نو اوس ته راځې سهار او ماښام ډزه نو دومره دې تنګ کړم په ایمان ویم چې ګردۍ دله خرڅ کړمه که بچي دله خرڅ کړمه لږ خو مې لږ سا اخیستلو ته پرېږده که نه السلام علیکم وعلیکم السلام ښه دی چې ژوندی مې ولیدې یار سلام علیکم سلام علیکم لکه ښه دی چې یې په کور کې نور کله خو یاره زه دغه کوم مننه سلام علیکم جی سلام علیکم نور کله خو هلکه زه په تا پسې راشم اوس تا پته نه لګي ملګريه لکه خو څه وکړو کله تماکو بچۍ مات کړې کله سیلابونو غورځولي تماکوان ودرولې کله میخه سرولې خو بس دغه ژوند دی تېرېږي او دا لاسه کې ډیپانو ور اوس تماکوان نه اخلي دا ځان له لوی ټینشن دی نور وایه که نه څنګه راغلی څنګه رالم په خپو رالم او زما خوقه زړه سمسیا ده ملګریه روپۍ راکه ښه په ښۍ لاسې راکه ښه مې څه کړي عمره بد مې څه نه دي کړي یو وخت کې چې کوم دی واړه بیمارو او زما د ښه سړیتوب نه غلطه پایده مه اخله دا د 18 چې کوم دی نیټه ده را سره د کېښوه اوس یې راته تماکوان یاد کړي وو پکې دا کیسه راوځي ډیپان تماکوان نه علي هلکه ته خو بیخي څه بېسړیتوبه غونته کې دا خبرې څوک داسې کوي لکه دا ته چې کې ته راغلې په دې کم ششنېدو باندې را روان یې او دا کم ډیزاین دی د کېناستو پاسېدو خلک له خیال وکړي سړي سره مېلمانه ناست دي قربانه ناست دي داسې را روان یې او بې ډوله لګې په ایمان صحیح په تمیز خبرې کوي د خپې درې صف قسم دې دروازې پورې دې راښه کم دلته ګورې هلکه دی اوس ګډې وډې یار وره قرض مې در باندې سوال دنه نه کومه روپۍ راته په دې مخ راوله پوه شو چې زما سړیتوب خو په تا کې نشته هلکه نو قرض دې سمونې خو مې درنه دي کړې پیسې مې درنه اخیستې دي ته خو ما پسې جګړې در راغلې شیشه که مړی دې وکړه نه به هم نه ګرځې په دې ځای کې ته خو بېخي خبرې نه پوهېږې یاره سړیتوب نه سړي زی به نه یم اورې زه به دې راکاږم په دې خپله حجره کې هلکه اوزه ګورې پسې ما پر مولیان هم راوسي تا دا ویم چې مړه اوزه که نه اوزه په ایمان اوزه که نه ما ته پسې ما پرون طالبان راوسته ده پسې بل ما مولیان راوسته ما د سړیتوب نه خبر دی یاره هلکه اوزه درته یم که غیرت راکړي دا پیسه به درنه غواړم اوس به خلک په دې خپل ځای کې پوه شوې مړه داسې بېسړیتوب انسان دی یاره انشاءالله د خیر دوره دې فصل کېږي انشاءالله استاد جی بدل ته ودرېږه چې بیا مو واپس یوسي ها السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ښې ملګري ښه جوړې ټیک ټاک ښه کېنه مشره کېنه دغلته کېنه ایسې به لاندې به ناست وې کټ ته دلته راځه دغه کېنه دړې والا کېنه وایه که نه بیا کومه سلسله کې رالی بس زمونږ خو یو دغه د نیا واده دی بس هغه سلسله کې ځو راځو موږ یا نیټه به کله راکړي نو ستا نیا زموږ کره څه کوي هلکه تاسو زه باس نه کوم ښه تا هر وخت په خوله کې سپی تړلی که د پپي سپي چغېږي حاجي صاحب مې راوستی د سره باس وکړه داسې کار دی دله خپلې روپۍ ورکړه چې بیا دا غریب ستا کوڅې له نه راځي دا ولې کړی حاجي صاحب داسې کار دی که نه زه تا ډوله پېژنم نو ولکه ته ما ده ووایه چې ما ستا نه پیسې اخیستې نو د حاجي صاحب پکې ناستو دا پکې څوک کینی نه خو چې کله شي زورانې ته رواني که نه او نقصان او خطرات یې جوړېږي نو بیا پکې حاجي صاحب درېمګړی شي او ته سوال په طریقه ورته وایي رور دا وړاندې ته یې زه نه بوځم وړاندې ته یې دی بوځي هلکه خوله سمه خوځوه زما دا روپۍ راکړه حاجي صاحب مې راوستی خبره بدې ته ماړه وه دا څوک دی دا دې زمانهواله څنګه بیا ته نه راکړې چې پسې رانه اخیستې شي وایه خله ځه څه شی ما تا خو ځان شرمه ولیده قسم په خدای چې داسې بیا د نه والم ګوره دا خبره وړاندې ته ماړه وګوره بلو د طالبان هم وکړه اوس د حاجي صاحب د سپینو ډکو خاطر هم ته نه کې زه حاجي صاحب پېژنم حاجي صاحب پکې څوک دی ته بیا وپېژنې خو چې زه باندې پولیس را واچوم پولیس راچې پولیس د باندې دې خوا راشئ او بیا ده دې خوا راشئ دا جرګماره مو وښیه او دوی مو وښیه په ایمان په هسې به وي ولې
سړي له بوتله به دا خو نه خدای مني او نه رسول مني مړه یاره حاجي صاحب نو ما ته څه پته وه چې د په خوله کې چې کوم دی سپی دی او دی به داسې بدذوقه انساني ما ته خو دا علم نه و ما دې په خپل سر قسم یې کړی داسې سړي په جرګه کې زه بیا کښېنم نه مړه جاړو کې پکې نه لرې دا به زه څه بله لوبه کومه څه د پولیسو قصه پرې راچومه ټیک ده چې څه ورته کې کوه خو ګوره ما ته بیا ونه وې د دې سړي په مخ باندې زه نه ورځم خدای خو دې په خپله توره ووایي نو کاکا ډېره ښه سوچ او ډېره ښه فیصله دې وکړه چې د دې انصاف حجرې ته رالي ځکه چې زما غونته کې انصافي فیصلې پر ټول علاقه کې څوک نه کوي خدای شته به دې خبره به ته دا مشر قسم وخوري کاکا دې صابر کور والا ستا د کور والا سر مات کړی ظلم شوی بربریت شوی د فرعون څومره غټ ظالمو دغه کور والا د اوسه پورې چاله ګوره سر نه دی مات کړی نو موږ خپله دا فیصله وکړه د انصاف په تقاضا کې دننه چې ستا کور والا به رالګي او د صابر والا کور له به ښه جوخ دا سر وي او په سر کې به ولچې نه راښکاره کوي نو کاکا الله دې ستا ښځې له توفیق ورکړي چې په بیلچه وله دا سر وي او مکمل یې وله دړې دړې کړي دوا وکړئ خامخا شیخ ما ته ګوره ټیک نه ښکاري ښه ستاسو څه مسله وه اصل کې جرګمار صاحب ورېږه لږ اوبه راوړه لکه حاجي صاحب زړه مې داسې پوخ دی لکه سخا ام نن به په دې حجره کې یو فیصله کېږي یا د ما ته انصاف میلاو شي یا د زما جنازه میلاو شي ما ته جنازه به درته میلاو شي دې څه مطلب د انصاف جنازه دغه ویم دغه او دې خوا دې سپورخېټې ته وګوره ومې کتل دا د زمانې زوړ ظالم دا د ډبل شاه د تره زوی آی شاباسي دې مال رالی ما ته وي ماله پیسې راکړه د یو مازدیګري دپاره یې ما نه روپۍ واخېسته اخې ټیک شوه او مازدیګري دپاره مې پیسې ورکړې ما ته کور کې مړی پروت و که څه شی ته بیماري وه بیماري وه او وروره په یو مازدیګري کې دا دویم کال روان دی وروره چې څوک پسې ورولم خولې کې چې کوم دی پپ سپی غوټه کړی دی او وروره د ګولډانګ سپي په شانتې غپېږي دا قدرت کار ته ګوره ای شابسي نو اوس بله ورځ مې پسې د جومات طالبان راوسته وروره هغې هم بې عزته کړه د حجرې نه وباسل ظلم ټیک کوي. شوه بیا پسې په خپله رالم ګزارونه یې راباندې وکړه دا حاجي صاحب مې پسې بوتو د دې سپینو ډکو خاطرې ونه کړو وروره په دی لکه د کوټه سپي راباندې کړه او دی وټاکه او پوه شولې او ما خو لکه د خر وی روزانه نو ما ته دې بهی په دې حجره کې انصاف میلاو شي زما دا روپۍ دې دی راکړي هلکه دا چې سب دا جلاډوب صاحب چې په دې خوله باندې په قلم خود دا کومې خبرې وکړي دا ټیک وایي بالکل ټیک وای ښه بالکل صحیح وای او ته ماته دا ووایا نمرود د ټول دنیا شومپړک انسان او شومپړک انسانو او او چې تر چا ګټ سار او ماښام نو ولاړ نو فرعون کار څومره غټ ظالم انسانو خو چرته قرض پیسې نه وي خوړلي واپس یې ورکولي سړي له ته ظلم کوې ماړه تاسو د نمرود او د فرعون نه واوړې زما دې کیسې له کیسې له راځو دا ډېره غټه معامله ده که نه جي ظلم دې کړی بربریت دې کړی ای شابسي دا دې والې ښه دې کړي خو طالبان به دې نه وال کم سے کم دغه کم سے کم قرضدار به دې نه والو ښې دې سره کړي بیمان انسانه بې غیرت انسانه ډېر پیچ کار دې کړی ډېر پوچ کار دې کړی او د جرګې فیصلې ته ځان تیار کا ته داسې کار وکړه جرګه مار سره او ته راشه تاسو سره پوهه کړم بیا به جرګه وکړو راشه تاسو کښېنئ لږ سال صورت انصاف والا راته ښکاره ډېر انصافي فیصلې و داسې کار دی حاجي صاحب که نه چې دا 100,000 روپۍ مې رجیب کې کېښودې کاغذ پورخېړ ته پکې 15,000 ورکړې او که 10,000 ورکړې مې والم دی بله ورځ راځه راځئ که ښه دې وکړه خو د 15,000 قابل نه دی 1500 قابل هم نه دی او دا نور خپل چې پې کېده او دا سړی یو کال ټویل مټول که او خبره راغونډه که اوس یې ماته پرېږده اوس دې پې پیش تا وکړو راځه لکه جلاډوبه ته خو رزمکې نه د کرسۍ سر ته وختې خو چې ته په بره باندې برنډې سر ته ونښې هلکه پرېږده فیصله زموږ حق کې روانه دی مسلمان ښه جي حاجي صاحب بس راوبغولې د خپل انصاف دا تبرګې اوري یاره زما په اوږه کې چېرې زما سخت کیس نه دی راغلی که نه ډېر پیچیده دی که نه ډېر پیچیده دی 2 کالو کې لار به وله ګوري چیل چپاړ مه کوه بس تارم پکې 2,000 درکوم بس صرف قسم کوه که یې رجیم پوه کو دا فیصله ول راغونډو اوس په دې پته لګي بچې اوس په دې پته لګي دا کم انصاف وجه کې چې تاسو راټول شوي یې یقینا ستاسو دپاره هم د فخر خبره ده بالکل
زمونږ د پاره د خوشحالۍ خبره چې دا فیصلې زمونږ د حجرې ته راځي جي بالکل جی داسې انصافي فیصلې چې کېږي نو لکه ستاسو نوم پیځي که نه او نو ظلم دې کړی بربریت دې کړی د بې غیرتوب حد دې کراس کړی مسلمانه چې یو سړی په خپل ځای کې او میلمانه ورسره وي نو په قرض پسې ورځي ستا په دې سر کې بوستې که مازغه دي پکې حاجي صاحب خو پاوته صرف دا څه کوي صاحب د زوی مې سنتو الله او د زوی سنت دی او په هغه ټایم کې ته خلک مبارکۍ له مټۍ وروړي او ته قرض قرض پسې روانې تاله شرم نه درځي د شرم سټکې د پکې پاتې نه دی د بې غیرتوب مې یو حد مړه دا څه کوي صاحب هغې نه مخکې مې د ورور واده و ډولۍ پسې تلو ډولۍ ګاډي مخې ته حاجي د غر کلام چې ستا د وجې د داناوې پاتې کړی وې او په دې حاجي صاحب چې ګزارونه کړي دي ولخوره غول مخوره به ما کله گزار کړی دی د ما له ګوتې قدر ته راوړي روغ به رانه نه ځي لکه تا کم دوام رواني مې لکه نو تا د خو پته ده زه بالکل د انصاف فیصلې کوم شړخت ستا دا انصاف که زه ته دروغ وایم دا مشر به ته قسم وخوري چې ما د اوسه پورې ګوره بې انصافي فیصله نه ده کړې نه جی نه بالکل دی نه که ته په قسم دې اعتبار نه وي دا مې نوسی دی دا را سره ناست دی دا د جرګې چل زده کوي دا به مې پې قسم وخوري هلکه زه ټیک فیصلې کوم وا دې اورېده زمونږ په خلو خصوص یقین نه کوي واړه یم ټول پوهه کړي ښه نو ستا چې کوم حساب کتاب دی ډېر بېتولې کارونه دې کړي دي دا کس دی په شرمو شرمو دا جرګو سړی دی عزت سړی دی اجي سړی دی پوه شو قرض پیسې دې ورکړې څه وجه یې خو یې نه کلي کې راله نوم خراب کړو نوم یې دله خراب کړو نوم یې راله خراب ته خو د عزت سړی حاجي صاحب دی ترې به دی خو کنځلمار دی کنځا کوي چا وی چې کنځا کوي دا په جومات کې باقاعده جمع ورکوي اکثر کله نه کله مې لیدل داسې کار دی که نه دا فیصله به اوس په دې ځای باندې وکړو زه ستا ذمهواري اخلم ته ما له خپل واک اختیار ته آل ډېر کړی دی ستا ذمهواري مه ډېر بد مې کړي چې در ته پکې څه وې حاجي صاحب د چا په مخ کې ورکړي یو کس خو دې وښی که نه نه دا خو منلي دی خیر دی دا مې ته بیخي نه کوي 2000 روپو باندې بیخي اوس سړي سپمارۍ ته مو ورده دی په حق والی دی داسې که ما ته پته ودی اوس ما هم خرابو جالډو صاحب دا جرګه راټولو نو داسې کار به وکړو ورځې پکې ډېرې نه ږدو بالکل او یا ته ورځې پکې نږدې بد دا لڼقه وشو نو کړو زمونږ مقفته فیصله ده د جرګې د انصاف په دایره کې دننه بالکل زمونږ فیصله باندې به اعتراض نه واک اختیار دوانو راکړی دی دا کس ډېر زیات مسکین دی ډېر زیات غریب دی نن سبا یې ضرورت یې ډېر دي تا سره په دې جیب کې اوس روپۍ شته یاره جیو 10 روپۍ ته له 10 روپۍ راواله کرایانو مې ډېر ولګېده دا 10 روپۍ ته ځان سره کېده صحیح ده صاحب مهرباني کور والا چې ته کوم امانت یاد کړی هغه به وله پرې راواخلې تا سره پیسې نه وي ځکه کور والا نه بیځي که نه دا جب کې کېده دا جب کې کېده نو تاله به دا 2 لکه روپۍ دې وله مخکې ورکړې وي 10 روپۍ دې وله اوس ورکړې ضرورت یې ډېر دی نو هغه 2 لکه 10 روپۍ به تا ته پوره 2 کاله پس میلاو شي صرف او صرف 2 کاله بس یې سبا او بله ورځ به 2 کاله قصه به ختموي په دې مخ پرې در وولي 2 کاله پس ټیک دی لکه منظور ده صاحب بس چې تا خبره تا ته منظور ده بالکل منظور ده تا ته منظور ده نه جی خیر دی منظورې کا د جرګې په منظور نه وای بیا خو ته خپه درنو غول مې خوړی چې دا واک مې دله ورکړی و ته دړوه فیصله کوې که نه 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 بس داسې وکړه ته د دړو څه خبره بیخي څه نه و وبخښه. خدای به فني به پیدا لکه روپۍ به دې راوځي خو دې بیخو نه باسه شته رانه ځي نه نه زم دا به یو 2 منټ ورسېټ نه نه زما خبره حاجي صاحب بېزي عمرېله او ټیم نه یې ورشه پیسې وصول کړه خدای دې امریکې ته بوځي دا کلیوالۍ خبره ده وبشي ځه د ده به وشي به دوا کوو ویې کوي نو خزا لاس چوت کوي یا الله پاکه دې جالډوب چې دې عمرې د راکنې پیسې ورکړي 2 لکه مخکې ورکړې وې 10 روپۍ اوس ورکړي دا 2 کاله په خیر او خوشحالۍ باندې تېر کړي چې په ده باندې څه چلم ونه شي او دې جالډوب دې په خیر لاس باندې حواله کړي مړې ده نه غواړم جالډوب سیده لاس الټه نیولې داسې ها په سیده لاس خو مې دغه حال دی ما که الټې ونیسو تاسو باندې راورانه شي ښه نو الله پاک دې دا فیصلې سر ته ورسوي جالډوب چې که یو 500 سړی دی ماشوم ډېر زیات لاس چوت کړي دي ما یې دلی ورکړه خدای وکړه په خانې سره روپۍ هم را سره خزا بس الله دې دا ستاسو فیصلې راټولې کړي او دې مونږ ته ځان تیار کړي دا مونځ وکړو ښه مونځ جمع ورکوي څه شی جمع کوو جمع کوو جمع ورکړه او باقي دلته مونږ جمع کېږي څه خبرې خو نه دي ویل ته مسلمان یې سر هلکه ولې ته د هندو کارم ته خو څه ګاډې واډې وې مړه هندو خو به نه په شلي سیخي دا تا فیصله وکړه مړه
تا خو ته زه دونه په چړو باندې ولم مسلمانه ستا نه پتا پسې چې مونځ کوم دی نو خدای چې په کور کې ځان لکم اوس ته یو داسې به تیار کار دی جمع کوو بس خدای کو کړل دغه کوم ځه اسې موږ ګناهګارو دې مونږ نه چې انکار وکړو